د رزق د پراخوالي د پر ډیر انتیجات اسباب بعضی قولی دي او بعضی عملی دي دا برېچ د اسواب کهف نمونه تعویذ کو په دکان کې کېدا یا نور کارونه قولی دا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث معلومیږي چې کله انسان دا ذکر بار بار کوي لا حول ولا قوه الا بالله الله عز وجل په دمه د رزق کړي را پراخه کوي اگر که محدثین سندن په دې سند باندې کلام هم کوي چې بدی کې راوی د یونس ابن تمیمه او اهل علم په غیبه ټک او باشه بنا بر هر تقدیرات تقریبا د اتم رسول مسلې د پردار را لګل شوی د لا حول ولا قوه الا بالله د عرش د خزانونو یو لوی خزانه ده یو پکې دا چې د رزق کړي بر ختم شي یعنی پراخه شي غم به ختم شي یو عالم فرمایي ما پر دې زنانو لکاتو خپل شیخ له مدا خبر او کړ چې زه څو کما تر څو مې دا نظر کنټرول شي ویغه مال ویل چې لا حول ولا قوه الا بالله دا وایا الله عز وجل بس دا نظر کنټرول کې په کدا چې اق زنانو عثمان د شي معلومیږي دا ګمان کوي لکه عام دیوال دی باندې سړی د ابلیس نم بچ کیږي فلا حول ولا قوه الا بالله فاعوذ بالله فامنت بالله فلا اله الا الله فدې شي نو باندې سړی د ابلیس نه بچ کیږي دویم سبب چې دی هغه استغفار سړی وي استغفر الله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي قران په دې باندې تصریح کړی دا چې کوم انسانان استغفر الله وي رب العالمین نه بکنه غواړي الله عز وجل دې انسان رزق پراخوي دریم سندن اگر کو علماء ور باندې کلام کړي د سوره واقع رسول الله کسن چې پروت د عبد الله ابن مسعود کې راځي څلورم مجموع زوید لسم جل یوسف 3 نمبر صفحات اغه ذکر اغلی دي اگر کو علماء ور باندې دا کلام کړي دي هغه ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او بعضی روایتو کې دا راغلي لا اله الا الله الملك الحق المبين دا ذکر بار بار کوي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه حق دی مالک دی کار دی چا سوري اخلاص ویلې امام طبرانی روایت ذکر کړي اگر کو علماء ور باندې کلام هم کړي چې کله سړی د خپل کور له داخلي کې په دې وخت کې قل هو الله ویلې الله عز وجل رزق پراخي سندن دا کمزوري دی حدیث مسند احمد کې راځي پنځم جلد 114 نمبر صفحات چې کله سړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي شیخ الاسلام ابن قیم صاحب دې باره کتاب ولیکلو جلاء الافهام یو څلويخ مقاماتو کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود نه درش په دې به ذکر کړی دی یو پکې دا چې الله عز وجل بر دې انسان دا رزق پراخه کې ډیر انتظام الته مراد د صلات نه اذکار او اوراد چا به دغه دعا ذکر کړی دا اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري مستدرک د حاکم اول جلد 522 نمبر صفحات المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني سے یوزر 509 کې دغه روایت راوړی یا الله وګرځاو پاره رزق شتا په ما باندې په هغه ټیم کې چې زه بوډا شم او په هغه وخت کې چې زما د عمر نو د ختمېدو په حال کې دی دشي دعا ویل ترغیب او ترهیب دویم جلد کې راغلي 403 نمبر صفحات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا د مؤمن اسلحه ده چې کله انسان د شریعت برابر وګواړي الله عز وجل اسما په دې رزق کې پراخواله راولا ابن ماجه کې روایت دی اول جلد 298 نمبر صفحات چې انسان د سار منځنه ورسته دي شي وي اللهم اني اسالك رزقا طيبا یا الله زستان رزق غواړم مزیدار وعلما نافعا وعلم نافعا وعمل متقبل دشي وعمل شاء قبل كل شيء مسند احمد شپږم جلد 290 نمبر صفحه کې مدار راغلي بل مسند فردوس کې روایت راغلي دریم جلد 201 نمبر صفحات نوح علیه الصلاه والسلام د خپل بچی له ویلې کته وګړي چې ستاسو د رزق الله پر اخوال راولي ودا وایا سبحان الله وبحمده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا خو هغه کلمې چې تل د نیکی په درندېږي رب العالمین لا محبوب دي او په شبه باندې اسانه دي او چې سبحان الله وبحمده سل کرت ویلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې کدي سین د زړه په اندازه باندې د ګناهونه الله عز وجل او تعالی ټول ګناهونه معاف کوي یو بل روایت کې دا راغلي سل کرت سړی دا وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله کنز العمال اول جلد 305 نمبر او دقشن حیات الصحابه دریم جلد اتکم دغه ذکر راغلی دی ترغیب او ترهیب دویم جلد 615 نمبر صفحات مسند احمد دریم جلد یوسل 20 نمبر یوسل 950 210 215 240 او مسلم کې روایت دی دویم جلد 315 نمبر صفحات ابو داود کې بل روایت دی دریم څلورم جلد 315 دولس کې امام ترمذی روایت ذکر کړی دی هغه کوم چې متعدد ترمذی وړو نسخو کې راغلي پنځم جلد 412 نمبر صفحه باندې کنز العمال اول جلد 315 حیات الصحابه دریم جلد یوسل اتیا په دې ټول کې دا بسره راغلي اقوال لي جهاد فی سبیل الله دی وعده دی چې سړی وعده کوي الله عز وجل رزق فراخي په افعال کې حدیث مسند احمد کې راځي حدیث ابو داود کې راځي حدیث بخاری کې راځي سړی سره رحمی پالي
ترغیب او ترهیب کې راغلي دریم جلد 150 نمبر صفحات د خوراک او څښاک مخکې لاسونه منزل، لیکن علماء په دې باندې کلام کړی دی چې دا سنت طریقه نه ده بلکې دا شی ادب. اگر کو سفیان ثوری فرمایي امام ترمذی دې نقل کړی دی چې کله انسان لاسونه پاکي او دا ډوډۍ د لاس مینځي دا ام بدعت ده ناروا ده. کتاب الزهد کې امام احمد صاحب نقل کړی دی 40 نمبر صفحه باندې چې کله سړی په مونږ کې مونږ د دې وجنه حدیث د ابو داود کې راځي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اذا حزبه امر چې کله به امر دا پریشانه کینو ایستوي منزله توجه ورواړول مونږ کوي خو به رسول الله دا موږ خو دلی حدیث مسعود احمد کې راځي پنځم جلد 258 نمبر صفحه چې کله انسان په ځان کې تقوا پیدا کړي رب العالمین نه یرا. مستدرک د حاکم کې راغلي دویم جلد 392 نمبر صفحه. ابن ماجه کې روایت راغلي دی دویم جلد 1411 نمبر د حدیث نمبر دی. تقوا په ځان کې پیدا کول د پریزه کې پراخواله راتله. هغه صاحب د مشکات هم دا روایت راوړی دی. او بل سبب چې د انسان رزق قرباني پراخيږي د ګناهونو نه ځان ساتل. حدیث مسعود احمد کې راځي پنځم جلد 200 نمبر صفحه. ابن ماجه دویم جلد 1340 نمبر باندې روایت ته انسان چې کله ګناه کوي الله د رزق کړي راتنګي. ترغیب او ترهیب کې روایت راغلي دي څلورم جلد 120 نمبر صفحه. ټول خلقنا انقطاع رب العالمین له متوجه کېدل. صحیح د مشکات روایت راوړي دویم جلد 240 نمبر صفحه. زیات عبادت کوله. صحیح د مشکات اول جلد 140 نمبر صفحه باندې یو بل سبب ذکر کړی دی کثرت الانفاق. دو ملائک ارسال راکته کیږي او د شوی چې یا رب یو ملائک کوئی کوم انسان چې ستاسو بندگانو باندې خرچه کوي مال زیات کا بل وی ربا چې کوم انسان